په یو کلي کې یو دوه ښځه خاوند اوسېده. نه ښځې نه شګفته نوم و او د خاوند نه حسن نوم و. د هغوی سم کچ کور و او هغه هم کچه و. هغوی سم د زیات غریبانان وو او هر روزانه به یې په څه نه څه خبره به یې جګړه وه. یو ورځ بوډا بابا راغی د هغوی کور ته. هغه اورېدلي و چې دوی سم ډېر جګړې کوي او سم ډېر خراب دي. نو هغوی د هغه کور ته ورغلې او چې بوډا بابا دوی ولیدو نو اچانک یې موډ بدل شو او دوی بوډا بابا لا سم ډېر انتظام وکړو. بوډا بابا په هغه شپې د هغوی کره پاتې شو او چې سهار شو نو ویې ورته چې تاسو ما له سم ښکلی انتظام کړی و، زه به تاسو له نن 3 خواهشات پوره کوم. خاوند یې ورته ضرور وویل چې زما کباب ډېر زیات خوښ دي، زموږ دا ټول کور د کبابونه ډک که. په هغه ټایم کې دا کباب راولی ده او هغوی وخوړه او سم ډېر خوشحاله شو. بیا ورته بوډا بابا وایي چې زر کوئ په ما باندې تادي ده، دویم خواهش هم څه دی؟ نو ښځې ورته وایي چې زما دا خاوند ټول د کبابونه د سر نه وال د پښو پورې ډک که. او بیا په یو سیکنډ کې کباب راولی ده او دې ته ټول ډک شو او ټول کور ته هم ډک و. نو بوډا بابا ورته وایي چې ستاسو خپل دریم خواهش څه دی؟ سړي ورته وایي چې ما د دې کبابونه خلاص که. په هغه ټایم هغوی د کبابونه خلاص شو خو سم ډېر خفه وو ځکه چې هغوی نه د 3 خواهشات نه څه فایده واخیسته او نه یې څه نقصان واخیستو.